د تیمم شای نزول ډیر روایتونو کې راغلي یو روایت د صحیح بخاری نه غدا ده صحابه وی منګ یو غزا ته لاړو غالبا دا غزا د بدل مستلق ده د غزا د مرسیع متوي دا دوه نمونه د یو غزا دي عائشه صدیقه رضی الله عنها هم زمون سره چې د مسلمانانو مور ده عائشه صدیقه رضی الله عنها په غاړه کې هار او هغه هار ته وګرځید او رکشه استا دا د هر قصه دوزل راغله یا په دې سفر کې دوزل ده یا په جدا سفر کې یوځل جدا بل سفر کې ده یوځل په دې سفر کې ده صحابه کرام ټول نبی رسول مکلف کړ په دې خبره باندې چې دا هار وګوري په دې حدیث باندې امام بخاری دې باب تړلې ده باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا کله چې وسړی وب پیدا نه کی او خاورم پیدا نه کی بیا به څه کې دا مسله بیانوم د تفاقد الطهرین مسله وي په کتابونو کې او په دې حدیث امام بخاری دې باب هم تړلې ده چې کله وخت داخل شو دا تیمم د فاره بسړی حل زله کې او منډه بوي چې وخت نه راغله د وخت نه مخکې به ها هو نه کې ډیره تازي او جلتی به نه جوړه او دا حدیث په استدلال کې راوړل چې نبی اسلام قلار او دو بیغمه او د عائشه صدیقه په بتون باندې سر یې خو او صحابه کرام hebat جوړ کړو د هر پسې ګرځیدل لا ګرځیدل او د مازه ټیم مراغه نو ټول صحابه لړل او ابو بکر صدیق ته ګیلا وکړه چې ابو بکر استاد لور د خپل هار ولې نه ساتي دا د هر حفاظت نه کوي ګور ټول خلک یې منع کړ دي نبی رسول الله منع کړی دي او د صحابه ټول منع کړ دي د هر په تلاش کې او د غي په قتلو کې او ګور د سحر د منځ ټیم راغې ټیم لا نو داخل شوه اوس د منځ ټیم راغ اوس بس کو موږ تیمم لا نو نازل شوه نو امام بخاری په دې باب کې په دې طریقه باندې تعریض کړی د جدي نه د پکار ځکه شارع علیه الصلاۃ والسلام چې نبی دغه وده ده او نبی اسلام موجود ده هغه په منځ باندې ډیر خپکیږي د منځ وخت هغه ته معلوم ده او تقوا والا سره وده ده او وحي والا سره وده ده هغه سره د منځ ډیر غم ده د الله د طرف نه هغه زیات متقی او زیات د الله نه یریدون کړي چې هغه په دې خبره کې حل زره نه کوي نو تاسو ولې حل زره کوي غلی کینې دا پیغمبر دی اوس برا پاتسي مسله به حل شي یا به وي چې دغه شان منځو کوي یا به دغه معجزه ښکار شي د ګوتو نبو روان شي یا به بل پروګرام ښکار شي شارع کله موجودي نو عام ملګر لډیره حل زله نه د پکار د بخاری صاحب غرض دار په دې باب کې او دا د بخاری دقت د حدیثو کې د امام بخاری وایي چې په تیمم کې چې وخت نو داخل شوی نو مخکې بډيري حل زله نه کې چونکه صحابه او عام انسانانو نو هغه ډیر شور وکړ ابو بکر ته احتجاج وکړ چې ګوره د خپل لور پوهه کا چې د هر د نور کې د هر ور کړه د ټول خلک منه کړي ټوله قافله ولاړه ده او ساده لور د هر پسې ګرځي راګرځي دا بس چل کېږي د منځ ټیم راغ اوس بس کو انسانانو کې کله کله د سې ډیر انسانانو کې دا تهذیب کې د تهذیب ادب کې علما په یو مجلس کې ناس دي نیکان خلک هم ناس دي د عوام خلک چې دي د سره د عبادت او غم ډیری د علماونه او کله کله د عالم نه او د یو تکړه مفتی نه مزان مخکي کوي مخکي خبرې کوي او دا به احتره طریقه نه ده موږ یو اجتماع کیو په کوهستان کې مشران علما او شیخ سمع الله سبو دا ټول علما ناس دا مسبقین منځ د یوې بجې نه یو نیمه بجې ته شه عملګرو دا صلاح وکړ چې دا منځ یو نیمه بجې ته کو نو دا تقریبا به ټول ختم شي اخر کې ملګری روټي وخوري او کومه کې موږ روټي ورکو کله چې دا ملګری د دې پروګرام نه لاړ شي دا انتظامی ولا دا سمجھوتا وکړه نو د بازو مشایخ تقریبا لګو د شو په کم 2 بجې ته د مسبقین منځور رسید بیا موږ منځو کو د منځر یو سړی و تختید د دې ګنځګار رسیدونکو یو نیک عمل سړی د صالح او زما مخې لراغه ما ته وجه ټول پروګرام صحیح دا بیانم ډیر مزیدار او دا مشایخ هم ډیر خپې دا کړی تاسو خدا دا مسبقین من په کم 2 بجې ته رسید دا بالکل غلط دی یوځل السلام علیکم هغه ما ډیر پوی کو بده لار باندې متوازن وکړل هغه پوی نشه جاهلو د شیخ محمدی صاحب دوست دی نو هغه بیا ورسته پوی کړو چې دا حدیثو کې راغله دا مسبقین منځ په دی وخت کې په 12 سره پاسه 12 بجې ټیم داخليږي د مازیګر د ټیم ور د مسبقین د مازر ټیم دی اگر که افضل وخت اول له
خو د عذر د وجنه کې یو غنټه نیمه یا یو درې په تاخير شنو دنیا نو رانیږي په خبره او د عبد الله بن عباس حدیث یو ته وایي چې عبد الله بن عباس مازیګر مانځ کې منبر ته وخته او د ماخام ځان نو وشو او تقریر جاری ساته یو سړی پاتې نو صاحب د ماخام د مانځ ټیم تیر شه هغه موږ د دین مراخه موږ ته دا معلوم دی د ماخستن د مانځ ټیم راغی او بیا د جمع بین الصلاتین وکړل د تقریر د لپاره ملګری را جمع شو او وګد بیان وګد ماخام منځ کې ورسته ک او د ماخستن مانځ ټیم ته بیان ختم کو بیا جمع بین الصلاتین وکړل او غامي ملګری ته ویل چې ګور موږ ته مانځ چول نه راخه موږ د الله د رسول طریقونه خبري دا غرض مې دې پر بیان کدا مسله چې دی عوام کې کله کله ډیره تادي او بردبار سره خد تحمل والا سره برداشت والا سره چې هغه د مجلس کې علما دي او دا نیکان خلق دي ټیک در منځ ټیم راغی خو د علماو ته مثلا معلومه نه ځکه دوی به تاخير کوي بهرحال ملګرو ډیره جلتی وکړه ابو بکر انسان او هغه قار شه چې غوسه شو راغی عائشه صدیقه رضی الله عنها خو هغه ناس ته په خیمه کې او نبی سم دغه په پتول مبارک د پاسه ودو ابو بکر د غصې نه یو څو سکان عائشه صدیقه ته رپری خو در په دې تشو کې بزور زور واله او ډیره خو کړه عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمای چې زه خو زیدم خو د دې وجنه ونه خو زیدم چې د الله د رسول سر زما د پتون د پاسه پروتو که زه خو زیدل هغه د خوب خراب شو د خوب نه برایخ شو د هغه د وجنه ونه خو زیدم او زه خپل پلان ډیر پتی زواله مو ډیره ملامت کړم فعاتبني ډیره سخت خبره ما ته وکړه چې تر خپل هر ساتي ولنه د اصل 200 کسان دې من کړی دی اوس د منځ ټیم راغی دا به څه کیږي او پیغمبر لا وده په بده منځ کې نبی صلی الله علیه وسلم را یخشو او د منځ ټیم راغی او بدل تنوي نو بس نبی سم ملګرو ته راځي جمع ودروي منځ کوي موږ منځ کو ټولو ملګرو نو دا غین رستا فانزل الله تعالی آیه التیمم د تیمم آیات الله رب العالمین نازل د منځ رستا یو سید بن حذیر عائشه صدیقه رضی الله عنها ته فرمایل چې دا ساسو اولنې برکت نه ده د آل د ابو بکر ډیره برکات دي ځکه ستا هر رخص الله رب العالمین د تیمم آیتونه نازل کړل ساده هر د ورکېدو په برکت کې دا د تیمم شال نزول